د AFG پلس چینل لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر، ښه راغلاست د دې ساعت مهم خبرو ته. کونړ کې د بې پیلوټ الوتکې برید کې د پاکستاني طالبانو یوه مهم قماندان وژل شوی. کونړ کې ځایي سرچینې وایي د ولایت په وټرپور ولسوالۍ کې د پاکستان بې پیلوټ الوتکې هوایي برید کې د TTP یوه مهم قماندان له خپلې کورنۍ سره یو ځای وژل شوی دی. د کونړ وټرپور ولسوالۍ یوه قومي مشر د نوم نه خپرولو په شرط نن اطلاعاتو روز ورځپاڼې ته وویل چې تېر ماښام جمعه 21 د زمري د یادې ولسوالۍ اړوند په دوزو کلي کې د پاکستان بې پیلوټ الوتکې هوایي برید کړی چې پر مهال یې د تحریک طالبان پاکستان یوه مهم قماندان له خپلې کورنۍ سره یو ځای وژل شوی دی. سرچینې زیاتوي د وژل شوي پاکستاني طالب قماندان هویت تر اوسه نه دی په ډاګه شوی. کونړ کې طالب چارواکو او اخوا د پاکستاني طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. له دې وړاندې هم پاکستاني الوتکو په خوست، پکتیکا او ځینو نورو سیمو کې هوایي بریدونه ترسره کړي وو. د ټولنیزو شبکو افغان کارکوونکو هم د یاد برید په اړه توند غبرګون ښودلی او د پیغور په ډول یې د طالبانو له اوسني حکومت غوښتي چې په هیواد کې د پاکستاني ځواکونو د هوایي بمباریو مخنیوی وکړي. دوستان، دا زموږ د نن ورځې چمتو کړی خبر. تر بیا ښه وخت.